آیا افغان زمریان به وکولی شي د اسیا جام سیالۍ وګټي؟ او د 19 کلنو نړیوال جام سیالیو لپاره کومه لوبډله افغانستان انتخاب کړې ده او دغه لوبه به چیرته د کومو هیوادو او په کوم تاریخ ترسره کیږي؟ همدغه ټول معلومات په همدې ویډیو کې تاسو ته موږ درکوو. که هر چا ایران ټي یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، د سپورټي معلوماتو لپاره یې درسره سبسکرایب کړی. له 19 کلونو د کم عمره لوبډلو د اسیا جام سیالۍ چې د روان 2019 زیږدیز کال له سپټمبر میاشتې له 5 تر 14 نیټې پورې په سرالینکا هیواد کې ترسره کیږي. پکې به افغانستان له 19 کلونو کم عمره لوبډله هم ګډون وکړي. له 19 کلونو د کم عمره اسیا جام سیالۍ کې د افغانستان په ګډون د هندوستان، پاکستان، سرالینکا، بنگلاديش، متحده عربي اماراتو، نیپال او کیټ لوبډلې ګډون کوي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د دغو سیالیو لپاره خپل لوبډله غوره کړې ده چې پرهان زخیلوال لوبډل مشر، صدیق اتل، آصف موسازی، رحمان الله زدران، عبدالله نایب، اسلام زازی، ننگیال، شفیع آفری، جمشید، نور احمد، عبدالرحمن، فضل حق، عبید تڼی، محمد اسحاق وکټ ساتونکی او سمی سلالزی پکې شامل دي. سربیره پر همدې محمد صابر، احمد ظاهر او زهیب د همدې لوبډلې د احتیاطي لوبغاړو په نوملړ کې ځای لري. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د کم عمره لوبغاړو یا ټیټې کچې غوروي کمیټې غړی پاچا حسین وایي یا لوبغاړي د دوی وړتیا ته په پام سره غوره شوي دي او هیله مند دی چې اسیا جام سیالیو کې به د ډېرې ښې لوبې وکړي. په لوبډله باندې له تېرو میاشتو راهیسې کار شوی او ډېره پیاوړې ده. د هغه په وینا له 19 کلونو د کم عمره لوبډلې لوبغاړو له دې وړاندې له ایمرجنګ او الف لوبډلو سره هم ډېرې ښې لوبې او تمرینات کړي چې دغه چاره به د دوی د بریا لامل هم شي او هیله څرګندوي څو لوبغاړي تر پیلوبې پورې لار پیدا کړي. د یادولو وړ ده چې د 19 کلونو کم عمره اسیا جام سیالیو سربیره به د ایمرجنګ لوبډلو اسیا جام سیالۍ هم د روان زیږدیز کال په نوامبر میاشت په بنگلاديش هیواد کې ترسره شي.